السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حكاية قصة. أسد شاخ وضعف. اوس په دې قصه کې دا خبره ذکر کوي چې یو ازمریو اسد چې کله هغه ډېر عمر ته ورسېد کمزوري شو او هغه په دې باندې قادر نه و چې ځان له ښکار وکړي، نو بیا هم هغه دغه شانتې کې نه ناسته بلکې ځان یې بیمار که په یو غار کې، او چې څومره ځناور به راتلل وحوش به راتلل دله د ده بیمار پرسي به یې کوله، نو هغه به د خپل ځان لپاره نیسل به او خوړل به. نو په دغه وخت کې یو لومبړه راله او د لرې نه یې په ده باندې سلام وکړو. نو ده ورته ته ولې دې غار ته نه را داخلېږي، دن راځه که نه. هغې ورته وی نه، وایي ما په تا باندې اعتماد کړی، وایي دا ما چې تا سره کوم هډوکي ولیدل او کوم پراته دي که نه، د دې د وجې نه زه اوس نه داخلېږم. نو د دې واقعو یو مطلب خو به دی چې مونږ به څه ناڅه عربي ورسره زده کړو، الفاظ به ترې زده کړو، پوه به شو، او بل دا چې په دې کې حکمتونه ډېر زیات پراته دي، سبقونه پکې پراته دي. اوس وایي چې اسد شاخ وضعف، یو ازمریو شرمخو ازمری چې دغه عمر سیوا شو کمزوری شو، ولم يقدر على شيء من الوحوش، او هغه قادر نه شو د دې نورو ځناورو نه په هېڅ یو څیز باندې یعنې ځان له ښکار نه شو کولی. فاراد ان یختال لنفسه، نو هغه دا اراده وکړه چې هغه خاص کړي د خپل نفس دپاره فی المعیشت په معیشت کې یا په زندګۍ کې، یعنې هغه دا اراده وکړه چې زه خو کمزور یم، خو زه هم د چا لاس ته نه کېدم، خامخا زه ځان له څه ناسه منډه تړله به وامه. نو بیا هغه دا سوچ وکړو، فتمارض والقى نفسه فی بعض المغائر، نو هغه خپل ځان بیمار، یوی مریض کېدل او یوی خپل ځان قصدن عمدن بیمار وای. نو فتمارض د خپل ځان قصدن بیمار که، والقى نفسه فی بعض المغائر، او خپل نفس په یو غار کې واچو، ډېر شو غارونه نو په یو کې کېناسته. وکان کلما اتاه شیء من الوحوش، او هر کله چې به ده ته د دې نورو ځناورو نه وحشیاتو نه دې نه به څه راتلل د ده دپاره لیعوده، خو د دې لپاره چې د ده بیمار پرسي وکړي، د دې تپوس وکړي. نو چې کوم څاروي به دله راغی نو افترسه داخل المعادي، نو ده به په هغه باندې حمله وکړه، هغه به وشله او د غار پرې خوله کې واکله او وبه خوړه، چې څوک به راتلل د ده بیمار پرسیله د ده تپوس له، نو بس هغه به د خوړه. نو فاته الثعلب الیه، نو په دغه وخت کې یو لومبړه راله د دې دپاره چې د ده بیمار پرسي وکړي. فوقف على باب المغارة مسلما علیه، نو د غار په دروازه کې ودرېده او په ده باندې د لرې نه سلام وکړو، قائلا له کیف حالک یا سید الوحوش، او ده ته ووایي چې څنګه حال ستا یې د وحوشو سردار، یې د ځناورو سرداره، د ځنګل سرداره څنګه یې ته؟ فقال له الاسد، د ازمري ورته ووایي لم لا تدخل یا ابا الحسین یا خضین، ته ولې دې غار ته نه را داخلېږي، کنیت یې ورته ووایي. فقال الثعلب، ثعلب ورته ووایي یا سیدي ای زما مشره، قد كنت عولت على ذلك، وایي ما په دې باندې اعتماد کړی، نو ده د هلته نه راغلی وم او زما مقصد دا و چې زه به ستا خواله درشم، ستا بیمار پرسي به وکړم، غیر انني ارى عندك آثار اقدام کثیر، نو وایي ما تا سره ډېر داسې اثرات ولیدل چې هغه زاړه نشانات دي، زاړه نشانات یې د هډوکي پراته دي، او ما ته پته لګېدلې چې تا ډېر وحوش دا تا شلولي دي، خوړلي دي، نو د دې د وجې نه زه داخل نه شوم. او وایي چې ما د اثرات ولیدل، قد دخلوا ولا ارى
ان خرج منهم واحد، چې دا څومره وحوش دا زناور دنه درغلي ستا بیمار فرسیله نو هغه واپس نه دی راغلی، نو زه کدن نه درسمه. نو سبق خو بدی کې ډیر پروت ته، خو یو سبق پکې دا دی چې باز خلک دومره دهشت والوي، دومره یری والی که څوک بیمار شي نو بیا هم دغه خواله څوک نه راځي، یعنې دومره یری والی، دومره بد اخلاقه او خلک تیریږي چې که چېرته بیمار شي نو څوک یې تپوس له هم نه راځي، د لرې نه یې تپوس وکړي. او بعض داسې دهشت والا یری والا خلک وي د دې شیر او زمري په شان دي چې که چېرته په ده باندې مصیبت راشي، تکلیف په ده باندې راشي نو بیا هم خلک د ده مدد نه کوي، یاره په دې تکلیف کې به څه نه څه ضرر مونږ ته راورسوي. اصل مقصد په دې کې دا دی چې خپل ځان داسې نرم جوړول پکار دي چې سبا به تا باندې څه مصیبت راغی، څه تکلیف راغی، چې بیا خلک ستا خواله راځي چې ستا نه بیا یریږي نه. بیا دې نه وروستو حکایة یو بله قصه، اسد مرة وجد انسان على الطريق، یو اسد و چې یو انسان په لاره کې ولیده، فجعل يتشاجران في الكلام على القوة، نو دا دوانو شروع شو چې دې دوانو جګړه شروع کړه، د خبرو جګړه په قوت باندې، یو وی چې زه طاقتمن یم او بل وی زه طاقتمن یم. ازمري شیر د ازمري د انسان سره دا خبرې شروع کړې. نو دلته وی چې فجعل دا دوانو شروع شو يتشاجران بالكلام على القوة وشدة البأس، په قوت او په سخت د جګړې په باره کې دې خبرې شروع کړې. اوس وی چې والاسد يطيب في شدته وبأسه، او کوم چې اسد ازمري نو دا په قوت او په شدت او په جګړه کې ډیر زیات سخت، انسان ته پته و چې اوس خو زما خیر نشته، ځکه دوان د یو بل سره خبره کړې وه او خپل قوت ظاهره. نو په دغه وخت کې فنظر الانسان على حائط، انسان یو دیوال ته وکتل، یا فنظر الانسان على حائط صورة رجل، او چې کله د انسان دیوال ته وکتل نو په دیوال باندې د یو سړي تصویر لګېدلی وهو يخنق الاسد، او دا کم تصویر چې لګېدلی و د سړي د ازمري په مری باندې زور کړی، یعنې په اردو کې ورته ویل کېږي ګله ګوند نه، په مری باندې زور کول. نو په دیوال باندې یو تصویر لګېدلی و چې یو سړی و یو ازمري و، نو هغه ازمري دغه شان ښکته پروت و، سړي ته د مری نه د ازمري نیسلی او دې خوا خو د دې دا خبرې وي. نو چې کله انسان د دیوال ته وکتل فضحک الانسان، نو انسان وخاندل. فقال له الاسد، اسد ورته وویل لو كان السباع مصورين مثل بني آدم، وی که چرته د زناور سباع هغه زناور ته وی کېږي د شلول کی، مطلب د ازمري د خپل ځان اغسته، وی که چرته د شیران یا د ازمري د مصورین وی په شان د ابن آدم، لم يقدر الانسان ان يخنق سمعا بل كان الامر على ذلك، نو اس کله انسان قادر نه و چې یو ازمري مری خفي کی په مری باندې ولې زور کی، بلکې معامله به دې بالکل برعکس و، اپوزیټ معامله به بالکل مخالف به. نو په دې کې کنن سبا موږ تاسو سوچو کو، نو حقیقت کې یو سیزو کو میډیا باندې غبل شان خودل کیږي، په تصویرانو کې غبل شان خودل کیږي. نو اوس په ښکاره میدان کې ازمري د انسان سره بحث کوي چې زه به تاسو سره جګړه کوم او زه قوت والی یم او طاقت والی یم، او حقیقت دا دی چې انسان د ازمري په مقابله کې هېڅ قوت او طاقت والا نه دی، کله چې دواړه په میدان کې دي. او چې کله هغه تصویر ته یې وکتل نو هلته ازمري ښکته دی او سړي ولې په مری زور کړی. نو هغه ازمري وی که چېرته د سباع دا هم مصورینو نو بلکې داسې به نه وه، بلکې خبره او بالکل اپوزیټ وه.